دوستانو ټیک ټاکر چې رضوان نومیږي او په اسلام آباد کې ژوند کوي چې ډیر زیات په ټیک ټاک باندې د سارا نمرا او مانو سره لیدل کېدلو د هغوی سره ډیر زیات تعلقات او دې نه علاوه یې نورې جنکۍ هم ساتلي کتونکو یو واقعه مخې ته راغلې ده او دغه کې پی کې پولیسو ګرفتار کړی دی تاسو به ویډیو هم کتلی وي ټول تفصیل ټول هغې در سره تشریح کوم کتونکو د 16 کالو جنۍ چې په ټیک ټاک باندې ورسره یارانه دوستانه جوړه کړې ده او د هغې نه بعد یې دغه جنۍ ته ویلي دي کوم تصویر چې تاسو په سکرین ښکاریږي کم عمر دی 16 کاله عمر دی د یې ځان سره اسلام آباد ته بوتلې ده او هلته یې بیا په خپل فلایټ کې تقریبا یوه نیمه میاشت ساتلې وه او د هغې نه بعد یې استعمال کړې هم ده دغه رضوان نومي ټیک ټاکر ته چې کله پته لګېدلې ده چې د دغه جنۍ پلار اف آی آر اوس درج کړو نو دغه جنۍ بیا رالیږلې ده ورته ویلي چې ته لاړه شه ستا پلار اف آی آر درج کړی په ما باندې او دغه جنۍ رالیږلې ده دغه جنۍ چې بیا هیومن رایټ والا سره ملاو شوې ده او هغوی پولیسو ته حواله کړې ده نو پولیسو بیا کاروایي کړې ده او دغه رضوان نومي هلک یې ګرفتار کړی دی دغه پولیس والا هم وویل چې دا جنۍ یوه نیمه میاشت استعمال شوي او کوم ټسټونه چې راغلي هغه هم پازیټیو دي او دغه دوستانو رضوان نومي ټیک ټاکر چې داسې نورې جنکۍ به هم استعمال کړي وي او خپلې پیدې به یې ترې اخیستې وي او پیسو دپاره همدغه کار کوي بړواتوب کوي دا اوس پولیس نیولی دی او ګرفتار کړی دی داسې څومره کسان دي په حاشیو خوروي په ټیک ټاک باندې او نور داسې غلط کار کوي نو په کار دا دی چې پولیس والا ته چې دغه کسانو له سخته سزا ورکړي او دغه جنۍ چې کومه تښتېدلې وه د کوره دې هم دغه اقرار کړی دی چې او زه د سره تللی وم یوه نیمه میاشت ورسره ما هلته تېره کړې ده او بیا زه د رالیږلې یم دوستانو د ویډیو جوړولو مقصد زمونږ دا دی چې کم خلک خپل لوڼو خویندو له موبایل په لاس کې ورکوي نو د هغې کم استعمال چې کیږي په کار ده چې هغوی نه تپوس کوي هغوی باندې نظر ساتي نن سبا چې کم حالات جوړ دی په سوشل میډیا باندې او کم جنکۍ مخې ته راغلي دي نو ډېرې زیات نامناسبه ویډیوګانې په سوشل میډیا خپریږي او جوړوي نو خپل بچو باندې خیال ساتئ چې داسې حرکت ونه کړي دغه جنۍ چې د 16 کاله عمر او کم عمر کې د کوره وتښتېدله دې سره به کم کارونه شوي وي دا تاسو ته پته ده ټولو ته پته ده او دغه پولیس والا هم ویلي دي نو دغه اپډیټ و چې د لمدرکو رضوان ټیک ټاکر چې اوس ګرفتار شوی دی دغه جنۍ کیس کې او داسې په کار دي چې نور هم پولیس کاروایي وکړي او دغه کم په حاشیو خوروي او داسې غلط کارونه کوي هغه ګرفتار کړي